مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرة سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد محترم ورونو اسماء رضي الله تعالى عنها هغه واقعات بیانول چې د قریش لشکر د مکې مکرمې څخه راهیسو کوم وخت چې تر جحفې معلومه چې د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی ترڅو چې د پیرانانو څخه یو نفر د مکې د قافلې د کښتې خواته راغلی او د خلقو د خلاصون لپاره راوتلي واست. خلقو دغه اواز اورېدی الله خلاص کړه بیرته وګرځېدی ترڅو چې دغه ابو سفیان قافله څنګه خلاصه کړه. لوړې خوا ابو سفیان د مکې مکرمې پر عمومي لار هوایي کوم وخت چې موږ دغه بشنه واورېده او په احتیاط کې ووسو چې رسول الله معلوماتو لپاره مخته خلق لېږي منورې پر طرف او د هم د هر چا څخه پوښتنه کول. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قافلې د منورې و طرف ته رهي ترڅو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی قوم مشر او رئیس او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست د لارې د احوال او د مدینې منورې د مسلمانانو د لښکر پوښتنه وکړه ونیسي او د قریش اعلان ما داسې څوک او شی واخلي نه دی لیدلی چې ستا دپاره دې بد وکړه مګر یو دوه خبرې مې ولیدې چې د دغه غونډۍ سره یې اوښان چوک کړه او د اوبو څخه یې اوبه واخیستې او بیا ولاړه. خپل لنګوټه ابو سفیان ژر د هغو د اوښانو د چوکېدو ځای ته ورغی. اعلان یې کاوه چې د امن او سلامتیا پاچا راغلی. پوچې یې ماتې کړې په پوچو کې یې د خرما منډکې ولیدې. ویل والله دا د مدینې د خلکو واښه دي چې اوښانو کې ورکوي. دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلک د مدینې منورې وو ځکه په عربو کې هیچا اوښانو ته خرما نه ورکوله بې له مدینې منورې د خلکو څخه. داسې اعلان کاوه چې د امن او سلامتیا په مدینه منوره کې خرما دونه ډېره وه چې اوښانو ته به ورکوله. ابو سفیان ډېر ژر قافلې ته ځان ورساوه. قافله د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تېرېده واړوه او د دریاب د غاړې غربي طرف ته یې رهي کړه. د ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې منورې خلاصه شوه چې د مسلمانانو د لښکر په لاس کې ورسي او هغه حال یې د کفارو لښکر ته ولېږي کوم چې په جحفه کې د هغو ته ورسېدی چې قافله خلاصه شوه او ستاسې وراتګ ته ضرورت اوس چې د کفارو لښکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېد لښکر د بیرته تلو اراده وکړه مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو پورته نسو ولاړ چې بدر ته ورنسو چې دی صلی الله علیه و آله وسلم هلته تیرې وکړو اوښان حلال وکړو کبابونه او شرابونه ونه خورو منځیانې غزلې راته ونه وایي عرب چې دغه زموږ راوتل او هلته اوسېدل وانه وایي بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي. د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس بن شعیب وکفارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه.
خو چا د خبره ونه منله مسلمانانو نو په خپل اخنس بن شریک او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې د ټولو مسلمانانو سره د مکې مکرمه پر طرف علیه وسلم او استقبال تراوتی څخه دا د دې لپاره چې د دروسو نفر په شاوخوا کې یو نفر هم او بدر ته نه دی حاضر شوی او احترام او د بدر د جنگ تر نتیجې وروسته د بني زهره قبیله همیشه د احنس دغه نظر مسلمانانو په زړه کې څونه ځای او د همیش د پاره په دوی کې عزم او د خبره منل کېده هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه ته لاړ یوازې ابو جهل ورته او رسول دی ویل ترڅو چې موږ ټول مکه مکرمه ته ځو دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرد ټول مسلمانان د خدای هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نږدې قوم او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلي او اوس د مالو مسله پای ته ورسېده روحي تاثیر واتسي او جنگ وکي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره چې هغه هم د بني هاشم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډیر نفر و مکه مکرمه ته نو هر ورځ به فقط څو نفر د ابو جهل په زور پاتې پر هغه لار چې د مکه مکرمه د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو هغه هم د جنگ په شوق نه بلکې په دې سبب پاتې چې په آینده کې قریش پیغور ورنکي المر او ګربه د بنو زهره رجوع ورسته د کفارو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې چې د بدر پر طرف رهیسو اتمه ورځ و ترڅو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شایه په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوى ورته ویل کېږي د سپتمبر د میاشتې موږ ته اوس د قافلې رسول الله صلی او د الله کفارو علیه د لشکر بیان درته ورسېدی اوس د مسلمانانو لشکر ته راځي درته معلومه وي د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته پلار کې فوادي زعفران کې نو چې د لشکر استخبارات ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي د کال اول ورځ یا خدا خبر ورسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د وحی په واسطه راغلی چې قافله تیره شوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي او د مسجد نبوي رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته پس د فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه شوه چې د یوې خونړۍ جګړې څخه بله چاره نشته او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې یو اقدام وشي چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت چې د مدینې منورې او جسارت ښکاره څخه راوتلي و او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم انتظار یې کړی کفارو لشکر پرېښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غوښتنې پر قسم شپې تېرې کړي دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد او توهین چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاتې شوی وای نور خلق هم او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودي هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوري پیدا کول الله علیه و وسلم ټول سربېره آیا یو چا د دې ضمانت کولای چې د کفارو لشکر دي د دې څخه منع کړي چې مدینې منورې ته دي سوار نشي او دا جنگ دی د مدینې او قلاو ته ورنقل نکو او مسلمانان دي د خپل کورو په مابین کې ونه وشي بلکې بني قیله اوس کله دا کارونه لري او ناممکن نه و یا بني قیله کچيري د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاکک او سستی ویل کېږي جبن او بهیمتي سوي وای د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم در رسیدو د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناک کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو عسکري مشورتي فوق العاده مجلس جوړ چې په هغه کې ودغه اوسنی او خطرناک وضع اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افراد صلی الله علیه و آله او نظر غوښتنه وکړه د خوشحالي تکبیرونه د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه رسول الله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل یا رسول الله درځه انصار او مسلمانان راوتل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راګرځېدلي دي نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د متابعت خبرې وکړې او کښېنست په دغه وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته الله عز وجل او بیا یې وویل ای خلق مشوره راکړئ
کریم په دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولاړ او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبرې وکړه والملائكة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعني دعاء وکړه هم هغه الله تعالی عنه او مدد يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل او خالق مشوره راک کومکون دا ور مقدار ابن عمر ملائکه الله تعالی عنه ولاړ سو هغه صحابي چې دغه قصه روایت کوي وای کوم وخت چې مسلمانان په ورځ مې د مقدار د الله علیه و آله واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حور او نعمتونو وکړو دوی مقداد رضی الله تعالی عنه ولاسو اول یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار د چې ستاره په هغه عمل کړی او موږ ستاسو منورې ډیرو مسلمانانو موږ به تاسو داسې ونوالو لکه بني اسرائیل چې موسی علیه السلام ته ویل نه پیژني چې ویلته او ستاسو رب لاس جنگ وکي نور معلومه چې کم یو بلکې موږ مسلمانان وایو او ستاسو رب جنگ وکي او موږ هم ستاسو په ملګرتیا جنگ هم سره نږدې و په والله یا رسول الله کته موږ تر برکت الغماد په طرف رهي کې موږ به تر هغه ځای په ټینګه د سره ملګریو او هر یو ورسېږي چې کم یو رسول برکت الغماد چې د المرد د ګرځي د پاره چې مقداد رضی الله تعالی عنه دغه خبره په عظمت او لویوالي صلی الله علیه و آله وسلم برکت الغماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه تر هغه ځای پورې صلی الله علیه و آله وسلم او قوي قبیله پرې دي ابو بکر چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو د مدینه منورې دشمنان د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د استقبال چې ته موږ وایو جنگ ته بیا او موږ د سره د خوشحالي ورځ بلکې کوم سوال لوی او خطرناک جنگو ته راځي پر مدینه منوره نو سره یو نه در څخه جلا کیږي مسلمانان پر رسول الله صلی الله علیه و سلم راټول دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د په خبرو خوشاله سو او د ته هم د خیر دعا وکړه مقدار کېنست د کلثوم بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم په قرآن کې څلور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې هر وار وایي مشوره راکړي او پنځشنبه ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړي د مهاجرینو څخه ابو بکر او عمر اولین مسجد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې اول کار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوشو چې د انصارو نظر معلوم کار په اسلام کې ځکه د لشکر اکثریت دوی او د جنگ دروندوالي به هم د دوی پر وسوي بلکې مسجد او هغه د عقیده بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم مسجد دا نه لازم و چې تر مدینه منورې ته باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره او جوړولو مرکز ځکه هغه بیعت داسې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راسي دوی ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلوګنی مرکز دی او دا اول جنگ دی چې مسلمانانو لپاره عام او اشتراکي مرکز دی نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل او دغه مقصد مشوره راکړه او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستونکي سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه یا رسول الله داسې معلومیږي لکه ستا چې په دغه پښتنه سره موږ انصار مقصد یو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمایل فيه رجال يحبون أن يتطهروا مش پرتا ایمان راوړي دي او ستا تصدیق وکړي او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړي دي هغه حق دی او مش پرهیزګاری شول سوی چې دي ستا اطاعت وکړو او وعده در سره کړی در باندې د پاره یا رسول الله د کوم شي اراده چې کړی ده هغه عملي کړه دا خوشوي قسم په هغه ذات د ګناهونو په حق را لېږلې کته موږ ودغه دریاب ته په داخلي سره امر کې خوش لري موږ بس تاسو سره داخل ساده او د خټو موږ څخه به یو نفر دغه مسجد جوړولو په کار کې موږ هیڅ کله په دې نه ناراضه کیږو چې ټول موږ د دشمن سره مخامخ او موږ په جنگ کې صابر یو د دشمن سره په مخامخ کېدو کې صادق یو او شاید الله عز وجل زموږ څخه داسې کارونه درښکاره کړي چې په هغه سره ستا سترګې کېږي
خلق الله عز وجل په برکت رسول الله علیه و آله وسلم سره سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر خبرې وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلق ژوند او د هڅوګنې کارونه د اوامر اطاعت داسې کول لکه مهاجرین چې کوي. د هغه مهاجرو مسلمانانو ژوند رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ په خبرو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پنځمه ورځ زیری درکوم چې الله عز وجل په یو دغه دوه شیانو وعده را سره کړې الله علیه و آله وسلم یا قافله یا لشکر، یعنی مدینه منورې ته ناکامه نه یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب وسلم د الله عز وجل په امر لکه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وځایو ته ګور بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مسلمانان هم خوشاله جوغو د مدینه منورې په طرف رهي په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې مګر په افراد مدینه منورې خلکو د ځینو خلکو د مکه د جمعې تشویش کاوه او دغه خوناوي هغه څوک چې د جمعې مونږه کړی دی ځکه دوی د قافلې لپاره راوتلي و نه د جنگ لپاره. رضی الله تعالی عنہ دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورۃ الانفال په 15 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي اول منځته کما اخرجك ربك من بيتك بالحق نو د دې جهت څخه ځینې وان فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني بشک چې فرستا رب خپل کور څخه په حق سره لستلی وي ځکه کفر ځان په دغه اول د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه و. نو دغه آیات شریف ترجمه دوه دا داسې دلیل نه دی یو دا چې الله عز وجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته. ځینې خلک دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم و دغه قافله او جنگ ته راووت مګر یا الله عز وجل وروېسته ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل شوه چې خرجت من بیتک ته د خپل کور ورووته. مدینه منورې فرمایي اخرجك ربك من بيتك، يعني ستا رب ستا د کور څخه ورويسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د زړه حال رب عز وجل ښکارا او فرمایي بشک یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه دغه منځ کې د هغو صرف قافله خوښه وه او نه خطبه او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په اوم نمبر آیات کې فرمایي وتودون ان غیر ذات الشوکة تكون لكم او ستاسې خوښه وه چې بېشکه هغه بې وسلې بې زحمته بې اغزیو ډله دې ستاسې یعنی قافله مو غوښته نه جنګ. او دغه ځای د قباء او مدینه منورې دغه د ځینو مسلمانانو د جمعې زړه پټ حال نه په سیرت کې شته او نه په کیسه کې څوک بیانولی شي او ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم مګر دغه د زړه حال د زړه مالک په قرآن مجید کې ښکاره کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نه خوښ او د جنگ اراده نه درلوده مګر انسان بشر او عاجزه ده. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق د مدینه منورې کورونه او کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنګ او د انصار او جنگ مختراغلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړ او لوړ دوی د مالو د ګټې په امید راوتلي وو او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېدل. دوی ته معلومه شوه چې د قریشو لښکر د زرو نفرو په شاوخوا کې دي او ټوله هم پوره مسلح دي. 200 د آس پاره پکښې دي. اوښان یې د لښکر تر شمېر زیات دي. مالی قدرت هم ډیر زیات دی. بالمقابل مسلمانان 300 او 200 نفر دي. په ټول لشکر کې فقط 2 آس لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي او دوی د قافلې په امید راوتلي وو. خو کوم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت یې وکړ. په جنگ کې قائم او ثابت ودرېد، شاته نه ولاړ. د خپل خواهش او غوښتنو متابعت یې ونه کړ. هغه څوک چې د قافلې په طمع راوتلی وو کوم وخت چې جنگ شروع شو بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېد. نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړ. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکه یا بل ډول انسانان نه وو. هغو هم د دنیا طمع درلوده، دنیا یې خوښه وه
مگر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشي نه کول نو ځکه د نصر او بری مستحق و ان تنصروا الله ينصركم کتاسي د الله جل جلاله د دین نصرت وکي الله جل جلاله به ستاسي نصرت وکي اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لشکره سره د زعفران څخه د بدر و طرف ته ورهیسو او هلته یو بدر ته نږدې په عدوة الدنیا کې واړو څنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای نه دي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای نه دي خبر چې چیرې دي که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي خو یو په بل حال نه لري بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیې دپاره د هغه چا په ملګرتیا راهیسو چې په غار او هجرت کې یې د لارې ملګری و یعنی د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی غواړي چې د کفارو د لښکر معلومات وکړي دوی په دغه منطقه کې د کفارو و لښکر ته نږدې ګرځېدل چې پر یوه سپینږیري عرب پېښ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سپینږیري څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو پوښتنه وکړه او په عین حال کې د دغه دوه لښکرو پوښتنه هم ځینې وکړه چې چیرې به وي سپینږیري ویل زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسې راته ونه وایاست چې تاسې د چا څخه یاست یعنی څوک یاست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل که تا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو سپینږیري ویل یعنی دغه په دغه دي یعنی خبر په خبر دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو سپینږیري ویل خبر کړه سوم یا راته وویل چې محمد او ملګري په پلاني ورځ راوتلي دي نو که هغه چا رښتیا راته ویلي وي چې دا خبر یې راته ویلی دی نو به دوی نن ورځ پر پلاني ځای وي هغه ځای یې ور یاد کړي چې مسلمانانو اړولي وو او راته وویل سوه چې قریش په پلاني ورځ راوتلي دي نو که هغه سړي رښتیا راته ویلي وي نو قریش نن په پلاني ځای کې دي دا یې هم د هغه ځای ور یاد کړي چې واقعا قریشو هلته اړولي وو سپینږیري چې خپل خبر ووایه ویل نو تاسې د چا څخه یاست رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیسو او سپینږیري د ځان سره وایي د کومو اوبو څخه به وي آیا د فلانۍ اوبو څخه که د فلانۍ اوبو څخه د دغه منطقې د اوبو نومونه د ځانه سره یادوي مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا سوي یو دې ته په عربي کې توریه ویل کېږي چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکړي او دا توریه په جنګو کې جائزه او روا ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلاف ونوي صرف د مدینه منورې مسلمانانو او د سړي په خیال بل شی ولا الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ټول مسلمانان ډېر خوشاله وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو استخباراتي ډله ولري چې د دشمن معلومات مشرانو به چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي بن ابي طالب زبير بن العوام او سعد بن ابي وقاص د خپل ملګرو سره دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله هلته دوه نفره ونیول چې د قریشو ولښکر ته اوبه وروړلې دغه دوه نفره یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوسته یعنی نفر په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منځ مشغول او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړ ویل تاسو څوک یاست که څه هم د ډېر مال او شتمنۍ خاوندان نه وو څو ځپلري خو هر یو دا تمنا او ارزو درلوده مسؤله نفر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ته اوبه ور کور کې واړه څوک تر سره دي نو د انصار پر هر کور چې مسلمانانو پر اواچول وهي او ورتوای تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست عدد دوی وایي والله موږ د قریشو د لښکر څخه مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست او وهي دا د الله جل جلاله د طرفه امر کړی ویل هو چې هغه ځای ته ابو سفیان د قافلې څخه ما د هستوګنې لپاره
هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د لمانځه څخه فارغ سو نو مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل سبحان الله یا بخلق او شوی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا امر کوي ده خلق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مریانو څخه اختیار ته پرې ایښو چې د قریش حال راته مجبور کول او نه راځي قریش د دغه غونډې ترشا په عدوه القصوا کې پر هر کلی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی څونه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل پرېږدي ویل عدد یا شمیر یې ودی ویل حساب یې نه دی رامعلوم مسجد نبوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل چې اورد څو شان حلال او دا ورځ نه او بل ورځ لس او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او زور په مابین کې نه ځنی کښته کیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څلور چې د قریش د اشراف څخه څوک سره دي او عتبه او شیبه چورونه او د ربيعه زامن و ابو مبارک بن هشام حکیم ابن حزام نوفل جل جلاله حارث بن عامر طعيمه بن عدي نذر بن الحارث زمعه بن الاسود ابو جهل بن هشام اميه بن خلف او نور هم د قریش مشران رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخل اصحاب مخور واړاوه او دا الله د خپل دنیا ټوټه در تراغلي ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې مسلمانان په عدو ماماګانو سره واړوي د الله جل جلاله تعالی ځینې کارونه وصل دوی مکرم مسلمانانو ته یو څه اسانتیاوي صلی الله علیه و آله وسلم راټول یو د هغو کارونو سره کوي الله جل جلاله باران وراوه خو مسلمانانو ته اوبه نه درلودې الله تعالی اوبه ته ضرورت تلوار راغلی نو الله عز وجل دونه باران وراوه چې د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره نه نیستی نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه صلی الله علیه و آله وسلم مسلمانانو په منطقه کې باران وورېدی ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ هغه ما خپل کور ته یوړ او تک پر اسان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مشرکانو په منطقه کې ډېر شدید باران یعنی مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړ نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استوګنې شرف چې په خټو کې تکول ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ او سړی ستړي کوي نو کفار د جنگ او منطقه ته ستړي او هلاک ورسېدل او د مسلمانانو په منطقه کې الله علیه و آله وسلم او نعمت باران کور ته بوتله د دوی د اوبو ضرورت یې پوره هغه سره و ځکه یې ورته کلکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه وکړه او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالب چې د دوو یتیمانو په دغه شپه ټول بده سو ویل ولی او په دې سبب چې مسلمانان یتیمان ولی راغلی یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم دغه مځکه خو خوب دونه را باندې غالب سو چې زه بسوم او تر به د لاس څخه ولې او دا کیفیت چې تر به د لاس څخه ولې او واره راته پیښ یا نور ټول مسلمانان بده سو حتی پیردار یې هم او د مځکه قیامت الله عز وجل د مسلمانانو د دې شپې کیفیت د سوره الانفال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ او فرمایي دغه مځکه اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام دمزکی پر یعنی هغه وخت مبارک چې الله جل جلاله پر تاسو د خوب حالت راوځي نعاس او دغه موږ په پښتو کې پریشانی ورته الله دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسو د امن او تسکین لپاره او الله جل جلاله د اسمان او بدر باندې نازل کړي چې په دغه ابو مو پاکي نو او تاسو څخه د مسجد نبوي د جوړېدو او سبب هم دغه دی او تاسو په ځړو کې قوت درواچي عز وجل او په هغه د سره تاسو قدمونه ټینګ نه بلچا لکه څنګه چې د مخ مو درته وویل چې مځکه شګلنه او مبارکه د مسجد نبوي د جوړولو کار خو په دغه باران لکه څنګه چې مخکې مو درته وویل مسلمانانو ټول کارونه الله علیه و آله وسلم سره برابر دي ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کامیاب سکونت ځکه دا د کفر او اسلام حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه
نو دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر رهي کړ ځکه ابو ایوب مشرکانو د مخه د بدر و اوبو ته ورسېږي دا نه د مناسبت چې زه نه پرېږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راوړي مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ایوب ما ته خلق را خباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکري مشاور غوندي ودرېدی او یا رسول الله دا چې تا دلته واړو الله عز وجل امر کړی چې دلته واړو او هلته د مسجد موږ دا حق لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو او کدا جان کرام کار دلته چم او فکر اول ورځ څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا جان جلاله دلته حیله او فکر پکار شباب رضی الله تعالی عنه نو دا ځای د اړونو د پاره مناسب دی په نمبر آیات کې موږ باید د هغه څه سره واړو چې هغه قریش ته نږدې دي او د شاوخوا نور جهان باید یعنی هم دغه الله چې په دې منطقه کې پیدا کړی صفات او په دغه منطقه کې اعمار او ابنل طلب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا فکر تعمیر او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره دغه ځای څخه بار شو او هغه اوبو ته ورسېده چې دشمن ته نږدې نیمه شپه کولو د پاره کم ځهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې هغه ټول عيش الاخره دغه د دوی د فغفر للانصار صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دغه تاسو چې هم د اوبو یو حوض جوړ کار کاوه او د اوبو علیه الصلاه والسلام به هم د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت وایي نږدې و دغه ساعت اللهم لا عيش الا عيش الاخره حوض په دغه ترڅو چې حوض د اوبو انصار دا ولی پس له هغه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړ وما علمناه الشعر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی شعر يا رسول الله او ندل الشعر والشاعر نو کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم غوښته او زموږ مسلمانانو رونه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دی پاتې شوی چې ستاسو د امر څخه مخالفت کړی وي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې تر حرفیت وروزه دا یو فکر کې نو چې جنگ دی پیر حتی هغه شعرونه چې الله صلی الله علیه و آله خبر وایي چې ته د جنگ سره مخامخ کېږي او دوی په ویل نوای علیه الصلاۃ والسلام نوای نو اوس او کله وغوښتل وی آیا ستاسو لپاره یو معنا چې په عربي کې عریش ورتوي یا خبره به جوړه چې ته پاغه کې دغه د مسجد په کار کې او د بریدو لپاره به شعر وایي او شد درته ودر علیه الصلاۃ والسلام او موږ د دشمن سره مخامخ وایي مګر موږ په جنگ کې کامیاب طرفه دا هغه شی دی چې موږ په خوشاله کیږو او که حالات دغه څخه مخالف رسول الله صلی الله علیه و سلم د مسجد په جوړ کې په خپل د هغه قوم سره به یو ځای سي چې زموږ کشا پاتې سوی کوله هلته داسې قوم پاتې دي چې موږ تر هغو ستا سره په محبت کې لوی زیات چې رسول الله صلی الله علیه و سلم چې ته جنگ ته وځې هیڅ کله به نه وای پاتې سوی نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد درسره کوي عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنه مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره وو چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه وراوتلي د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډېر فرق موجود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو په یو لوړ غونډۍ چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې او د جنگ میدان تر لاندې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عریش جوړ او د انصارو د ځوانانو څخه یو ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانۍ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز په شاوخوا د ساتنې لپاره ودرېد د استراحت لپاره بانو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د جنگ لپاره جوړ او آماده علیه الصلاۃ والسلام بیرغونه تقسیم هغه
او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي او هلته په خپل لاس سره وزن ځایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلاني د وجلو ځای دغه او د فلاني د وجلو ځای دغه او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یوې درختې د تنې سره شپه په لمانځه تېره احترام او مسلمانانو هم شپه په ارامه چې زړونه یې د اطمینان ډک وو یو تکلیف پیښ ځانونه یو څه هوسا کړه او دا یو امید وو چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالۍ زیری په خپلو سترګو ویني هغه شپه معلومه شپه چې په خواني هجرت د دوهم کال د روژې د میاشتې بلکې د شپه او خاشو کورونه و مګر قریش امکان و چې دا اوبه دغه شپه په عروة القصوى او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوس چې سهار سو نو قریش ایوب رضی الله تعالی عنه وایي موږ به وتل تکه بل شي نه بدر تراغله ژر مو دغه اوبه په دغه چې بنس او ټول شپه نو یو څو نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شنو د پاره را یا رسول الله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایي چې وبوچ موږ د شپې نه هر چا چې دغه حوزه څخه په دغه ورځ اوبه وچشلې هغه ټول په دغه ورځ په جنگ کې ووژل نو مرته وویل چې حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل او مشکته ووس او په ورځ کې بیا ایمان الله علیه و آله او شخص صادق مسلمان دې غوښتنه قبول کړه کوم وخت چې بدغه حکیم ابن حزام غوښته چې ایوب رضی الله تعالی عنه وایي نو به ویل موږ به د قسم مې په هغه ذات وي چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم دا چې به مو کوم وخت چې قریش سره راوړل نو به ما او عمیر بن وهب ولېږي د برکت لپاره هغه د مدینه منورې د لشکر معلومات چې څو نفر خورل عمر هم پر آس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کې وګرځېدی او بیرته لشکر ته راغی د مدینه لشکر زیات او کم پکښې 300 نفر دي د علیه الصلاة والسلام مګر تاسو ما پېژنئ چې زه نور هم وګورم چې ځینې خو بیا کمین نه وي نیولې یا خو د کومک دپاره څو نفر نوي قربان وي خواړه یې بیرته راولېږل او د بدر په واده کې تر ډېره لرې ولاړې یعنی ټولو اثر ونه دلته لري قریشو ته راغلي او زموږ دا عادت و شی مې نه ولید مګر یا ما معاشر قریش چې براغله دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره سره او نه د خلاصېدو ځای لري بېله د دوی د تورو څخه نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه د یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسو څخه یو نفر ونه وژل سي او زه داسې یو سړی نو که په تاسو کې د دوی په شمېر خلک ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري ابو ایوب وایي موږ هغه خواړه وخوړه د عمیر بن وهب د خبر مقصد دا رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمانانو سره بیل تورو نور اسلحه نشته کم شی او جنگ هم پر دشت او میدان دی د تیښتې ځای هم نه لري نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس په جنگ سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ کې چې لاس په لاس می تاسو ته ولې دوی څخه یو نفر نسی وجلای چې په تاسو کې هم یو نفر ونه وجني نو که په تاسو کې دونه نفر ووژل سي لکه د دوی شمېر بیا نو ستاسو دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کېږي په مکه مکرمه کې چې د عمیر د خبرو مقصد تاسو چې جنګ پرېږدي صلی الله علیه و آله وسلم سره ټول دلته نو د ابو جهل پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته چې غوښته یې د مکې لښکر بېله جنګ بېرته مکې ته ولاړ سي او ویل به هغه دا چې حکیم ابن حزام چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره پروت دی او ویل یا ابوالولید ته د قریشو مشر او سردار چې د ټولو خلکو امانت یې امر چلیږي یا امانتونه یې اراده لري چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادېږي عتبه ویل هغه خیر چې شي یا حکیم حکیم ویل خلق پر چی شي او د څه دپاره وشي موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاص د مدینې منورې و طرف نو اوس خلق ومکې ته په رجوع سره امر الله صلی الله علیه و آله وسلم او د عمرو بن الحضرمي دیت پر خپله غاړه واخلي او څه وروسته عمرو بن الحضرمي هغه سړی چې په سریة النخل کې د مسلمانانو د طرفه ووژل محمد ورته ویل کېده د هغه دیت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت څخه وو عتبه ویل دا کار مې وکړي د علیه السلام په کور کې لوی سوی وو او هغه مالو زامین یې چې ځینې مکې مکرمې ته ولېږي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابن حنظلیه ته راولي
حنزلیه د ابو جهل مور یعنی ته ابو جهل ته ورسه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق و جنگ کې نه مجبور کوي بل د څخه چې په هغو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجات او عتبه ابن ربيعه فاطمه او ام كلثوم ويا معشر قريش زيد او ام والله کتاس د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ شي څوک وجني چې د عبد العاص زوجات یا د اکا زمان او خپل قوم وجني او چې دوی مړ کړو دا نو څه پیښیږي هغه دا برابر کوم وخت چې مکه مکرمه ته ولاړ دا به هر یو د ورور وقاتل د پلار وقاتل یا د اکا دوی وقاتل ته ګوري هغه لور د مثال په ډول کزه د مسلمانانو څخه هر څوک مرکم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یا پلار یا اکا یا د اکا دوی یا ماماد عبد الله سبب په مکه کې ماته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګو ګوري را رهي کړ او یو د بل څخه ابو بدر او عائشه درځي محمد صلی الله علیه و آله وسلم او نور عرب سره ورسته که هغه وجي دا هغه شی دی چې تاسو غواړئ چې د هغې دراتک حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی په هغه وخت کې خپل صغره تیارونه حکیم ته یا ابل حکیم هر څوک زول ورغلی هغه دغه مسئله لپاره را لېږلی او حتی ابو جهل وجل حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها برته بنو ابو بکر ترڅو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نوي کړې او عتبه په دې سبب تک غواړي چې په مسلمانانو کې د دوی مقصد حذیفه ابن عتبه او هغه په خاله مسلمان سموي او هجرت یې کړی نو وایزه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله او په دغه سردارانو د هر یو کوشش دادی چې د ټول مکه مکرمه عمومي مشر مدینه او مشتدارمه یو عمومي مشر محبت د مکه سره او د قریش مشران هر یو د هغه قوم مشر دی خو یو عمومي مشر کې برکت واچوي نو اوس د مشرتوب لپاره موقع برابر او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکار پورې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د موقع پیدا د یوې مرحله بیان خلک د جنگ یا تک د لپاره قطعي نظر نه لري د شک او تردید او دغه د مکه مکرمه د دعوت بوجه یا بیرته رجوع دوام وکړي غالبا نس محترم ورونو نو یې ډېر ژر عامر ابن الحزرمي علیه السلام عامر ابن الحزرمي هغه څوک دی چې ورور د مسلمانانو د طرفه پر رجب کې ووجل شو اول بده یعنی عامر د هغه عامر ابن الحزرمي ورور وو چې د عبد الله ابن جحش مسریه د طرفه دغه غزا د مسلمانانو د رجب په میاشت کې وجل شو هجرت وکړي او اول هغه سړی چې د مسلمانانو د طرفه وجل شو کیسه مخکې وایم يعني الله مقتل ورور را وغشتن او عقیده يا عامر عتبه چې ستا حلف کم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي او ستا د ورور کسات او مطلب پریږدي یا دین او عقیده په خپلو سترګو ویني چې موږ ستا د ورور بدلا اخیستله کم ارزش نو لاس د خپل ورور د بدلی اخیستلو بیان الله عز وجل هم واقعا مسلمانانو دا چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي نو د لښکر په مابین کې کښېنستي خاورې پر سر بادوي او په زوره صحابه کرامو وعمرا ځکه د ورور نوم یې عمرو ملک او زما د ورور انتقام پرېږدي او تاسو ځئ په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای د الله عز وجل د قانون تقاضا ده چې معنوي قوت په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته شو او هغه خپل د شر پر اراده د وطن ګټي او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله اندازه سره چې ابو جهل طغیان اسلامي اخلاق د عتبه پر حکمت غالب الهي دین مطابقت کوم وخت چې مشرکان د عتبه القصوى څخه راباس او تر غونډۍ راواوښته او دوه لښکرو سره ولیدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او دوام پیدا کوي الهي دغه قریش اندازه سره چې خپل فخر او غرور سره راغلی ستا دشمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده
او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربيعه په قریشو کې ولیدي چې پر فرقو خبرې د تفسیر لپاره لوی شاهد د تاریخ واقعات په یو نفر کې خیر وي هغه به د دغه فرقو چې اول اخلاق ملت کې د خبره منلې وای سمه لري څخه یو ملت وسنو دوار لشکر او مادیات د طرفه پر خپل شو ولاړ په مابین کې په بدر کې او وطنونه به د ځان تابع ګرځوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول بربادي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې لشکر د ټول یو قطار او یو صف ودرېږي لشکر یې د پخواني جنگو پر طریقه چې لشکر په ټولو حصو ویشل کېدی نه کېږي د عمر لږوالي او کوتاهي د مخه چې به همیشه جنگونه کېده لشکر به پر 50 حصو ویشل کېدی د تاریخ مقدمه مؤخره قلب ميمنة ميسرة مگر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله عز وجل بلکې او عقیده څخه یو قطار جوړ شي په مال او وطن چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم د لشکر ګرځولي برابروي یو عجب واقعه مسلمانانو د پاره هغه د چې رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم په لاس کې یو لشته او صف یې ترتیباوه په اوله مرحله کې پر وسره راغلی چې نوم یې سواد وو او تصدق باندې ولا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته سم ودرېږه یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هجرت د هغه چې پر راغلی بیا هم سړی تر صف په ظاهر او ښکارا سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه سړی پر مالونه او کورونه او په صف کې ودرېږه یا سواد په یو پټو کې د مکه خبره ووتل ول یا رسول الله خوش دکړم او زه قصاص غواړم یعنی خپل بدله غواړم لکه څنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم د هغه دین او عقیده په برکت چې دوی د هغه د ساتلو لپاره وطن پرې هم نه دی وهلي وهغه قرار سره په دانه شو او کامیاب وره خدای وای خوش دې کړم هغه په بدله چې مسلمانانو ته آزارونه ورکول نور صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وجلو اراده کړې رسول الله دې په هیڅ بدله هم نشي وجل کېدلای خدا به از ما حق رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل دا د حق دی اوله ورکړه او نس مبارک وشي چې مشتد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت را معلومي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تعجب کړ ابو بکر یا سوار رضی الله تعالی عنہ څنګه وچتا وکړ سړی ویل یا رسول الله دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ملګری کان لري چې دا اوس علماء کرام نو ما دا اراده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د محبت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رضی الله تعالی عنہ تر ټول اصحابو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو حب او اخلاص رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخت چې د لشکر صفونه جوړ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اوامر ولشکر تایید او تاکید والجنگ تر وروسته نشرو کوي چې ما اخري امرونه د ترانه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ په باره کې یو خاصه لارښوونه د امامت لپاره ابو بکر رضی الله تعالی عنہ خلیفہ وګرځاو فقط خپل ځانونه پر دې ساکت کاوه چې د خلقو د امامت په او حضرت الله تعالی عنہ څخه څوچ نږدې نه وي تراغلي او بل محترم صحیح حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان شاء الله کما د ځان د پاره خلیل پیدا کولای نو ابو بکر به د ځان خلیل ګرځولي وای رواه مسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ابو بكر رضي الله تعالى عنه دغه امتیاز او لائق ګرځولی ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا کې د صدق او اخلاص یو نمونه او مثال وو بلکې خپل روح او مال د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا او د هغه د پاره قربانول موږ ولید چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل تر هغه به ته غار ته نه نوځې تر څو چې زور نسم محترم ورونو زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
د اسلام د مبارک دین بشپړ تعلیمات د اسلام د مبارک دین زرینې پلوشې په شیبه اسلامي تعلیمات یوازې د تعلیم اسلام رادیو څخه نبوي احادیث د هلو او خوښیو ترک د نبوي سیرت حیات الصحابه عالم الاسلام رادیو په کندهار ښار کې لومړنی شخصي اسلامي رادیو په دې ښکلي او ښایسته کې د ژوند څو شېبې تېرول عالم الاسلام رادیو د هیلو او خوښیو سرچینه د کامیابۍ راز د الله جل جلاله په عبادت کې نغښتی دی زمانہ لري دوام تا بنا